که تاسو ته د معدې د تیزابیت مسله ده الریډي تاسو دا څلور څیزونه په خپل خوراک او خپل سالن کې استعمالوئ نو تاسو د خپلې معدې سره ډېر زیاتې کوئ او ستاسو تیزابیت کې یو په ډبل ورسره زیاتېدی شي چې په هغې کې اول نمبر زموږ سره نیمبو دي. که چېرې تاسو ته د معدې د تیزابیت مسله ده او تاسو بیا هم نیمبو استعمالوئ نو دا ستاسو د معدې د تباهۍ یو غټ سبب دی. دویم نمبر کې زموږ سره پیاز دی. که چېرې دې دوران کې تاسو پیاز هم استعمالوئ نو دا ستاسو د معدې دپاره یو ډیزاسټر دی. دریم نمبر زموږ سره سرکه ده. که چېرې تاسو دې دوران سرکه استعمالوئ او الریډي تاسو ته د معدې تیزابیت مسله ده نو دا ستاسو د معدې دپاره یو ایټم بم دی. څلورم هغه شات کوم چې بازاري خرڅېږي او په هغې کې الریډي کیمیکل موجوده وي نو دا ستاسو د معدې او د صحت دپاره د تباهۍ یو بل غټ سبب دی. دې دوران کې به تاسو سپایسي خوراک هرګز نه استعمالوئ ځکه چې الریډي تاسو ته د معدې تیزابیت مسله ده. که چېرې دې دوران کې تاسو مرچکي نیمبو پیاز یا نور داسې مسالې چپس وغیره استعمالوئ چې هغه تاسو ته د معدې تیزابیت نور هم سیوا کوي او تاسو ته الریډي د معدې تیزابیت مسله ده. معدې په برک ریجن کې کوم ته چې کارډیک ریجن ویلی شي په هغې کې وال لګېدلي وي د سپین چرشي د هغې دا کار دی چې تیزابیت بره خولې ته نه راپرېږدي. خو که چېرې تاسو ته الریډي تیزابیت مسله وي تاسو دا څیزونه نور هم استعمالوئ نو هغه سپین چر ډېر زیات کمزوري شي چې د هغې د وجې بار بار ستاسو خولې ته تروش اوبه راځي او ستاسو په معده کې تیزابیت یو په ډبل زیاتېږي. دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. شکریه. الله حافظ.